بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن د کلاس 12 بایولوژي دا او بده کې موږ دوه واړه ټاپکونه کوو. یو د هینج جوائنټس او بل بال اینڈ ساکټ جوائنټس. وجه هینج جوائنټ چې او بال اینڈ ساکټ جوائنټ چې نو دا سانوویل جوائنټ چې دي دوه ټایپس دي. سانوویل جوائنټس دا ټاپک چې موږ پرون کړو چې سانوویل جوائنټ چې دی هغه څه ته وایي. بیا په ننني ټاپک کې به موږ د هغې دوه قسمونه کوو چې یو د هینج جوائنټس ویلی کېږي او بل د بال اینډ ساکټ جوائنټ چې دی ویلی کېږي. Now all به موږ راوالو هینج جوائنټ. هینج جوائنټ چې دی څه ته وایي. These joints have cylindrical like projection. وس دا کوم جوائنټس چې دي نو د cylindrical projection دي. مطلب دا دی دا جوائنټ چې نو دا بالکل چې دی نیغ نیغ ورغلي دي. مطلب دا نه چې دا جوائنټ چې دی بالکل نیغ ولاړي، خو دا چې په کوم ځای کې پراته نو دا کوم هډوکي چې دي نو دا غي هډوک په منځ کې د دې چې کوم جوړښت یې هغه بالکل نیغ نیغي لکه دوه هډوکي یو بل ورغلي دا غي په منځ کې دا جوائنټ چې دی بالکل نیغ نیغ پراته نو ځکه ورته ویل کېږي cylindrical projection. It permits flexion and extension. وس د دې جوائنټس دا پیدا چې کله مونږه چې د کم ارګنز یا د کم هډوکو په منځ کې دا جوائنټ چې دی ورغلي نو هغه ځای چې دی هغه مونږ چې دی بالکل لغز کولی شو او بالکل چې دی مونږ راغونډولی شو لکه ریلیکسیشن او کانټریکشن چې دی مونږ په دې کې چې دی کولی شو. لکه فرض کړه زموږ سنګل نو سنګل چې دی مونږ بره کولی هم شو، دا سنګل چې دی مونږ کته کولی هم شو. نو دې ته فلیکشن او ایکسټنشن وایي. نو دې هینج جوائنټس پیدا چې دی دا ده capable of bearing heavy loads او دې د وجې نه مونږ heavy load چې دی هغه مونږ چوتولی شو. تاسو سوچ وکړئ په خپلو لاسو باندې مونږ غټې غټې ګټې چوتولی شو، بلاکونه پې مونږ چوتولی شو، غټې بوجې چې دي هغه به مونږ چوتولی شو ځکه چې په دې کې فلیکشن او ایکسټنشن چې دی دا پکې کېږي. Examples are elbow and knee joints. د دې example چې دي یو elbow joints دی یو knee joints دی. elbow مطلب څه وي سنګل لکه دا لاس د دې سنګلو کې چې کوم د هډوکو په منځ کې کوم جوائنټ ورغلی نه هغه سنګل چې دی مونږ لغز کولی شو، مونږ راغونډولی شو. نی جوائنټ زموږ چې کوم زنګون دی نو دا خپل چې دا مونږ چې دی غځولی شو، مونږ راغونډولی شو. نو هینج جوائنټ چې دی دا داسې دوه هډوکو په منځ کې دي چې هغه فلیکشن او ایکسټنشن ورکوي چې پای کې مونږ کانټریکشن او ریلیکسیشن چې دی د خپل کافي حده پورې چې دی مونږ کولی شو. بیا بل بال اینډ ساکټ جوائنټ. بال اینډ ساکټ جوائنټس د نوم نه پته لګي چې دا جوائنټ چې دی بالکل غونډي او ساکټ جوائنټ لکه څنګه مونږ نلکې ته وګورو مونږ پکې ساکټ لګو نو دا جوائنټس مثال هم هغه شان دی چې دا هم غونډي هم د ساکټ په شان دي. نو سپیریکل اور هیمی سپیریکل دا جوائنټ چې دی یا مکمل غونډي یا د نیم شکل د دې داسې چې هغه غونډي. هیډ اپون بون آرټیکولیټ وذ د کپ لایک ساکټ اف انذر. دا دوه جوائنټس یو بل ورغلي نو په دې کې دا یو جوائنټ شي نو دا بالکل غونډي او دا بل جوائنټ شي نو دا بالکل د کپ په شان دي. لکه دا غونډ جوائنټ چې دی دا د کپ لایک کوم جوائنټ چې دی په کې چې دی ورغلي لکه چې موسټلی مووینګ ساینوول جوائنټس. په ساینوول جوائنټ چې څونه قسمونه دي کدا دوه دي یا د دې دوه نه علاوه دي نو په دې کې موویبل جوائنټ چې دي هغه بال اینډ ساکټ جوائنټس دي. د حرکت چې دی هغه پکې سیوا کیږي. ایگزامپلز ار شولډر. لکه تاسو شولډر ته وګورئ، د شولډر یو هډوکی تاسو وګورئ دا بالکل غونډ دی او دا به د کم شولډر کم جوائنټ کې چې دا ورغلی د هغې مثال چې دی د کپ ته د یو لوښي دی لکه په یو لوښي کې تاسو یو څیز ږدئ نو دې مثال چې دی بال اینډ ساکټ جوائنټ دی. بیا دویم چې کوم شولډر جوائنټ زموږ سره دی نو د هغې مثال داسې دی چې دا بالکل چې دی غونډ دی او په دې اوږه کې چې کوم هډوکی دی نو دا یو جوائنټ چې دی هغې له ورغلی لکه په کپ کې چې مونږ سکدو یا مونږ په لوښي کې سکدو نو دې ته ویلی کېږي بال اینډ ساکټ جوائنټ. نو ساینوول جوائنټ چې دوه قسمونه دي، یو هینج جوائنټ دی بل بال اینډ ساکټ جوائنټ دی. هینج جوائنټ دا پیدا ده چې په دې باندې مونږ ریلیکسیشن او کانټریکشن کولی شو او هیوي لوډ چې دی مونږ چوتولی شو. بال اینډ ساکټ جوائنټ مطلب دا دی چې په دې کې یو جوائنټ چې دی هغه بالکل غونډ دی او دا بل جوائنټ چې دی د کپ په شان یو جوائنټ چې دی دا د بل له ورغلی په دې باندې مونږ د کافي حده پورې چې دی مونږ موومنټ کولی شو. بال اینډ ساکټ جوائنټ ورته ځکه وایي چې په دې کې یو کم جوائنټ چې دی هغه د بال په شان یو بل پکې د ساکټ په شاني لکه ساکټ شکل لکه نلکې ته مونږ وګورو دا چې دی بالکل د هغې په شاني. دا یو شارټ شانتي ټاپک زه امید کوم چې تاسو به ښه وي. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. میلاو شو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.